بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه اصغر صلاح تاسو ته په نننی درس کې ښه راغلاست یم. کتاب العربیة بین یدیک، الوحدة السادسه، لومړی ټوک، شپږمه وحده، 33 درس، 125 نمبر صفحه. التدريب الرابع كيو تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره د حوار تبادله وکړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. په مثال کې دی انا ذاهب المسجد دی. مسجد نه مثال داسې جوړ کړئ. انا ذاهب الى المسجد، زه مسجد ته ځم، زه مسجد ته تلونکی یم، زه مسجد ته روان یم. بل ورته څه وایي؟ انتظر، صبر، انتظار وکړه. انا ذاهب معك، زه هم در سره ځم. عین جمله د مدرسې یا ښوونځي لپاره استعماله چې زه ښوونځي ته ځم، بل ورته چې صبر وکړه زه هم در سره ځم. او عین جمله چې دی د مسجد او نورو ځایونو لپاره هم استعمالو. نو تاسې هم دغه مثالونه حل کړئ، خو په داسې طریقه چې لومړی ویډیو سټاپ کړئ. کله چې ویډیو سټاپ شي تاسې هم دا تمرینونه حل کړئ. د حل نه وروسته وګورئ چې تاسې حل کړي که نه. 1. المدرسة. أنا ذاهب إلى المدرسة. انتظر، أنا ذاهب معك. 2. أنا ذاهب إلى البيت. انتظر، أنا ذاهب معك. 3. أنا ذاهب إلى المصلى. انتظر، أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى مكة. انتظر، أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى المدينة. انتظر، أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى الشقة. انتظر، أنا ذاهب معك. انتقاليقو التدريب الخامس، بنزم تمرين تا. حول كما في المثال. بدل کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. موږ ان شاء الله په نحو او صرف درسونو کې اسم کیو، اسم فکر نه، اسم لا خلاص نه دی. نو هغې نه وروسته به فعل ته ځو. فعل کې بیا ماضي، مضارع او امر صیغې لولو. خو د دې نه مخکې چې موږ هلته دغه صیغې ولولو، دلته وررسېدلي یو. په هر صورت دلته به مثالونو کې حلو. دلته فعل مضارع دی، یعنی حال زمانه ده. دلته حال زمانه ده، دلته امر ته بدلوي. دلته جملې داسې دي چې حال ته جمله حال را لکه ویده کېږي، خوري، ته ورته وایي ویده شه، اوخره. دا جملې امریه ته بدلو، یعنی امر، فعل امر ته بدلو. جمله چې ده یستیقظ مبکرا، امر باندې څنګه بدلو؟ استیقظ مبکرا، وختي راویښ شه. یقرأ القرآن، قرآن کریم لولي، امر ته څنګه بدلو؟ اقرأ القرآن. 2. ينتظر الحافلة. انتظر الحافلة. يأكل التمر. كل التمر، كجورة أخرى، كجوري أخرى. يكنس الغرفة. أكنس الغرفة، كوتا جاروكا. يغسل الملابس، جامي مينزي. اغسل الملابس، جامي بريمينزا. يشاهد التلفاز، تلفزيون ګوري. شاهد التلفاز. انتقاليقو 126 نمبر صفحه ته ملخص التراکیب دی. په ملخص التراکیب کې الوحدة السادسه، شپږمه وحده ده، 33 درس دی. ملخص التراکیب عنوان دی او 126 نمبر صفحه ده. دلته موږ مختلف ټیبل یا جدولی لرو. دغه ټول درسونو جملې چې دي د مخاطب لپاره، د غایب لپاره، د حاضر لپاره کومه صيغې اشاره چې استعمالیږي هغه یو مرور کوو.
نو په لومړي جدول کې أين تصلي الفجر سحر لمونځ چیرته کوي؟ أين تصلي الظهر د ماسپښین لمونځ چیرته کوي؟ أين تصلي العصر د مازدیګر لمونځ چیرته کوي؟ أين تصلي المغرب د ماښام لمونځ چیرته کوي؟ أين تصلي العشاء د ماسخوتن لمونځ چیرته کوي؟ أين تصلي الجمعة د جمعې لمونځ چیرته کوي؟ الجدول الثاني أنا ذاهب إلى المسجد زم مسجد ته زتلونکی یم مسجد ته زروان یم مسجد ته. خو پښتو کې که تحت اللفظي معنی وکړو نو داسې دی چې زتلونکی یم مسجد ته، خو که مفهوم یې راواخلو پښتو کې مطلب دا دی زه روان یم یا زه ځم مسجد ته، همداشان ښوونځي وغیره ته. الجدول الثالث ضع المنبه بجانبك الارم خوا کې کېږده. تنبیه نه اخیستل شوی که نه چې سړی را بیداروي. ضع القرآن بجانبك ضع الكتاب بجانبك خپل اړخ کې څنګ کې. ضع الصحيفة بجانبك ضع النظارة بجانبك. الجدول الرابع أصلي الفجر في المسجد الحرام د سحر لمونځ کوم په مسجد حرام کې. أصلي الظهر في المسجد النبوي أصلي العصر في مسجد بلال أصلي المغرب في مسجد عثمان أصلي العشاء في مسجد علي أصلي الجمعة في المسجد النبوي. الجدول الخامس پنځم جدول يستيقظ استيقظ دا یو څو فعلونه دي د حال زمانه ده، په عربي کې ورته مضارع وایو فی الحال. ډېره دا زمانه ډېرې ځکه نه څېړو چې د نحوې په برخه کې انشاءالله هغې ته ورداخلېږو. فی الحال موږ د نحوې او صرف 3 درسونه لوستي دي، انشاءالله چې 1 یا 8 درس به د مضارع او امر وي. یستيقظ راویښېږي، استيقظ راویښ شه. یسمع اوري، اسمع واوره. يقرأ الولي، اقرأ والولا. يضع قدي، ضع كيك ده. ينتظر انتظار کوي، انتظر انتظار وکا. يكنس جارو کوي، اکنس جارو کړه. يغسل پریمنزي، اغسل ومنزه. يشاهد ګوري، شاهد وګوره. يأكل خوري، كل أخرى. ځکه خو د حروف تلفظ ډیر مهم دی. په سورة الاخلاص موږ لرو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هو الله احد. قل معنا وایا، که څوک قل نشي ویلی کل وایي. کل څه معنا؟ اخرى. قل وایا، کل اخرى. قلب زړه، کلب سپی، ډیر زیات فرق کوي. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ ولي مسافر مكة؟ لماذا هو مسافر إلى المدينة؟ لماذا أنت مسافرة إلى مصر؟ کله چې انت شي نو بیا مسافرتون شي، ځکه چې خطاب مخزینه ته دی کنه. لماذا هي مسافرة إلى تركيا؟ انتقاليږو 126 نمبر صفحې ته. الاصوات وفهم المسموع. لږ مخکې چې موږ دا خبره مې تکرار کړه، د وګورو نور درسونه هم دي چې تلفظ ډېر مهم دی. نن د صاد او سین ترمنځ کوم فرق دی هغه وایو. استمع واعد. زه وایم، ویډیو سټاپ کوئ، تکراروئ را سره. صالح، عصام، صهيب، صابر، قصي، مصطفى. د سین او صاد ترمنځ فرق دی. سبح، صبح. صور، صور. سالح، صالح. سديد، صديد. سدا، صدا. أحسنت،
أحصنت. يسحبون يصحبون. أسروا أصروا. عسى عصا. الصالحات الصالحات. حرس حرص. خميس خميص. دروس دروس. قارس قارص. نكس نكص. التدريب الثالث استمع وأعد. أمتغى حرفنا دي التلفظ يو بيراب التلاوات كيورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصافات صفا. فستبصر ويبصرون. واصبر على ما أصابك. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نو دا د تلفظ د حروف د ادا برخه وا چې د سین او صاد ترمنځ په تلفظ کې باید فرق وشي. نو یو سلو اته ویشتم نمبر صفحه به ان شاء الله بل ورځ درس کې وایو. تر راتلونکي درس پورې مو زه اصغر صلاح په لوی رب سپارم. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء. وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.